السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده د مینې ناکی اړیکی علایم. دا چې تاسو اړیکه لرئ د دې دپاره چې معلوم کړئ چې آیا ستاسو اړیکه مینه ناکه ده که یا ستاسو په منځ کې مینه شته که یا، نو تاسو دا ویډیو وګورئ. او دا ویډیو تاسو ته دا هم در زده کوي چې څنګه یو د بل سره مینه وکړئ. د مینې چل څه ده؟ راځو پنځه موضوعاتو کې پنځه موضوعات چې تاسو مراعات کوئ. تاسو کولی شئ دا ووایاست چې بلې موږ ډېره مینه ناکه رابطه لرو. دا پنځه مسایل باید اول تاسو واورئ او بیا یې د کولو چل زده کړئ. راځو دا پنځه مسایل چې ستاسو د مینې چل هم دی او د مینې ناکې اړیکې علایم هم دی. وایي هڅه وکړئ نور درک کړئ، یعنې کله چې روابطو ته داخلیږئ نور انسانان درک کړئ، خپل د ژوند ملګري درک کړئ. دا چې څنګه یې درک کړئ وروسته درته وایو. دویمه موضوع ده، وایي نور په خپله سلطه کې مه راولئ. یو نفر خپل په سلطه کې مه راولئ چې ټینګ یې ونیسئ، یوې خواته یې نه پرېږدئ یا لکه چسب پر یو موښ. دا کار مه کوئ. درېیمه موضوع، خپل استقلال او ازادي ته ارزښت ورکړئ په رابطه کې. څلورمه موضوع وایي تغییرات راولئ. او پنځمه موضوع د خپل اصلي طبیعت ښکاره کړئ. که ته د دې واک لرې چې یو انسان درک یې، یو انسان خپل په سلطه کې رانولې، خپل استقلال او ازادي هم ولرې، تغییرات هم کولی سې راولې، نو او خپل اصلي طبیعت هم ښکاره کولی سې. دا یعنې تاسو یو مینه ناکه ښه رابطه لري. دا رقم نه چې میړه د ماینې څخه بیریږي خپل طبیعت نسي ښکاره کولی، ماینه د میړه څخه بیریږي خپل طبیعت نسي ښکاره کولی، تغییرات په ژوند کې نسي راوستلی، خپل استقلال نه لري، یو نفر په سلطه کې نیسي، درک نه لري، بیا نو تاسو مینه ناکه رابطه نه لرئ او ښه رابطه نه لرئ. راځو دا اړوند بحث کوو چې څنګه کولی سو دغه پنځه شیان موږ په خپل روابطو کې پرمختګ ورکړو تر څو زموږ روابط ښه سي. اسرار اول هڅه وکړئ نور انسانان درک کړئ. وایي ښه روابط په درک کولو جوړیږي. وایي د تنفر احساس، د نفرت احساس، یعنی زه ستا څخه نفرت کوم، غصه کوم، په جنګي حالت کې یم، دا یعنی تاسو ویره لرئ. دا چې تاسو د تنفر احساس لرئ یعنی تاسو خپل په وجود کې ویره لرئ. دا چې تاسو غصه لرئ دا یعنی تاسو د دې څخه بیریږئ چې یو څوک د لاسه ورنکړي. راځو پر دې باندې واک څنګه پیدا کوو. وایي موږ د ویرې احساس پټ کوو. موږ ټوله انسانان د ویرې احساس پټ کوو. نه وایو چې زه د دا شي څخه بیریږم، د دا شي څخه وهم لرم، د جدایي څخه وهم لرم، د خرابې رابطې څخه وهم لرم، بیره لرم. وایي که ویره نه وي نو غصه او خفګان هم نشته. وایي موږ په ډیره اندازه سره خپل د ځان اړوند درواغ وایو. موږ خپل احساس د ویرې پټوو. وایي که ویره نه وي نو دا یعنې زموږ روابط ډېر ښایسته دي. باید تاسو خپل په وجود کې ویرې تشخیص کړئ او خپل د ویرې درملنه وکړئ. وایي موږ ویره نه حس کوو چې دا رقم یې حس کوو چې ولا زه دغه دی بیریږم. داسې یو احساس نه دی. وایي خو ویره موجوده وي زموږ په وجود کې، زموږ په روابطو کې. موږ وایي لکه موټر چې چلوي، د موټر چلولو په وخت کې وایي که تاسو ته غصه راسي نو تاسو موټر نه را اخلئ چې دغه ته یې ووهئ، دیوال ته یې ووهئ، ځان په ووشنئ، بلکې موږ کوشش کوو ځان آرام کو. کله چې موټر چلوي چې مخ ته چې یو نفر درته راولویږي تا ته درد درځي. درد ولې درځي؟ ځکه چې ته د دې ویره لرې چې موټر ټکر نیسي، خوږ نسي. نو په دې خاطر دا روابط هم دا رقم دي. کله چې غصې جنګونه منځته راځي دا یعنې ستاسو په منځ کې ویره سته، ویره د منځه یوسئ. وایي درک ویره له منځه وړي. کله چې تاسو یو انسان درکوئ یعنې تاسو ویره د منځه وړي. لکه سم په موټر چلولو کې، په موټر چلولو کې که دا ویره نه وي در سره چې ټکر وکړم، که چې مخ ته موټر هم راسي ته خپل موټر په خپله اندازه روانوي، ته د ټکر مخنیوی کوي. بل وایي ویره چې نه وي غصه او نفرت هم نشته. نو تاسو په روابطو کې که چیرې د غصې او د نفرت سره مخ یاست نو تاسو دا د ځان سره نوٹ کړئ چې ویره شته. کوشش وکړئ ویره د منځه یوسئ. دویمه موضوع ده، وایي نور په خپله سلطه کې مه نیسئ. وایي ښه دوکاندار تاسو پوهېږئ څوک دی چې د مراجعه کوونکی نه مشتري آزاد
پرېږدي. بعضې دوکانداران یې دوکان ته ورننوځي وایي دا په دو دی دا په دغوندې دی دا په دغوندې دی دا نوی راغلی دی دا زوړ راغلی دی چا حساب ورګډوډ کړي. لیکن بعضې ماهر دوکانداران یې شته پوښتنه ځینې وکړې هغه درته وایي دا په دوندې دی اضافه خبرې نه کوي تا نه کنټرول کوي ډېر نه تشویقوي وایي یو شي رانیولو ته دا یعنې دا ښه دوکاندار دی. وایي انسانان داسې دي چې غوږ نیولو ته اړتیا لري دا ته ضرورت لري چې یو څوک یې درک کړي یو څوک غوږ ورته ونیسي مینه ورکړي. وایي ویره یو ډېر بد عادت دی چې هم د درک د کولو چې ویره موجود دي د درک کولو مخه نیول کېږي. کله چې تاسو درک راوستئ نو تاسو دا احساس هم راوستلی سئ چې یو نفر خپل په سلطه کې رانولي. راځو درېیمه مسئله ده خپل استقلال او ازادۍ ته ارزښت ورکول. ښه روابط هغه دی چې هم میړه هم مینه استقلال ولري ازادي ولري داسې نه چې د بل تر کنټرول لاندې. وایي د ښه رابطې په خاطر اول باید تاسو عاطفي استقلال ولري. بعضې ښځې په خپل میړه پورې وابسته یي چې میړه ونه ویني حالت یې خراب وي چې میړه نه وي طبیعت یې اوري. بعضې مړونه هم داسې شته چې د مېرمنې په نه شتون کې وضعیت خرابېږي. ستاسو اول باید عاطفي استقلال ولري یعنې که تاسو تنها یاست د دې توانایي ولرئ چې ځان منیج کوي. عاطفه وایي خپله قوي وساتئ خپل ځان ته عاطفه ورکړئ خپل ځان خپله ونازوئ خپل ځان ته مینه ورکړئ. مینه په نورو انسانانو کې مه لټئ. وایي خپل د عاطفې واک بل چا ته مه ورکوئ چې نن دې میړه نازوي ستا طبیعت سم دی سبا چې دې میړه نه نازوي ستا طبیعت خراب دی. کوشش وکړئ خپل سلطه خپل عاطفي سلطه خپله کنټرول کوي. وایي په عجله سره عاطفي تصمیمونه مه نیسئ. بعض وخت موږ انسانان په ډېره عجله سره عاطفي تصامیم نیسو او بیا هغه د دې سبب سي چې زموږ ژوند ګډوډ سي. وایي خلکو ته دومره قدرت مه ورکوئ چې تاسو وبېروي. وایي مځکه پخوا موږ فکر کوي چې مځکه سیده ده خو اوس په دنیا کې اکثره خلک په دې خبر دي چې دا مځکه ګردۍ ده خو بیا هم موږ احساس کوو چې مځکه سیده ده. دا روابط هم دغه رقم یو څه دي. وایي نور خلک وایي پر موږ واک نه لري څوک موږ نسي خوشحاله کولی نه مو خفه کولی سي که موږ خپل په ځان کې دروني خوشحالي او عاطفي استقلالیت ولرو. وایي احساسات او عاطفه زموږ په واک کې دي زموږ په دننه کې شتون لري په د باندې کې شتون نه لري. تاسو کوشش وکړئ خپل احساسات خپل عاطفه خپل ټول شان خپل د دننه وجود څخه پوره کړئ بیا د یو چا رابطې ته داخلیږي. وایي د احساسات او عاطفه دا رقم دي زموږ په وجود کې ضرورت لري امیدي پوخوالي ته ضرورت لري. پوخوالی یې دا دی چې ته د یو چا سره رابطې ته داخلیږې هغه درک کې هغه په سلطه کې رانولې کنټرول یې نه کې استقلال یې د منځه وړي ونه سي هغه نفر کې کوشش ونه کې چې تغییرات راولي هغه نفر کنټرول نه کې طبیعت یې تحمل کې. دا ته مینه وایي. دې ته مینه نه وایي چې خپل ځان پر بل چا تحمیل کوي. څلورم موضوع ته راځو. وایي تغییرات جوړ کړي. وایي د ژوند معنا تغییرات دی. وایي بې له تغییراتو ژوند بې معنا دی. ژوند کې هغه تغییرات راولي چې ستاسو په لاس کې دي یعنې تاسو یې قدرت لري چې راولي. هغه تغییراتو په تمه مه کښېنئ چې تاسو وایي دا کار به نو زه نسم کولی. هغه کارونه وکړئ چې تاسو یې کولی سئ. وایي بې له مشکله عالی خوندور ژوند په ټوله دنیا کې نشته. ټوله انسانان یو رقم نه په یو رقم سره مشکلات لري. تاسو خپل مشکلات ومنئ او کوچني کوچني تغییرات راولئ. کله د خپل اتاق چپرکټ د یوې خوا څخه بلې خوا ته راوستل او په اتاق کې تغییرات راوستل هم د انسان د ښه رواني حالت سبب کېږي. نو کوشش وکړئ همیشه په ژوند کې کله کله تغییرات راولئ. پنځمه موضوع ده. وایي خپل اصلي طبیعت ښکاره کړي. وایي نارینه لږ رازونه لري خو ښځې ډېر رازونه لري او ډېر عاطفي موجودات دي. درکول یې ډېر سخت کار دی. وایي ښځه عجیب شخصیت لري. وایي احساس دا رقم دی لکه تبه زموږ په وجود کې چې راباندې راسي حالت مو خراب کړي. احساسات هم دغسې پر موږ باندې راځي زموږ حالت ته تغییر ورکوي. وایي تاسو کوشش وکړئ چې د مقابل طرف احساسات درک کړئ.
داسې مه کوئ چې تاسو نه خپل اصلي شخصیت په روابطو کې راولئ او نه هم مقابل طرف ته اجازه ورکوئ چې خپل اصلي شخصیت منځته راولي، بلکې پر ځای تاسو داسې یو پالیسي جوړه کړئ چې نارینه ښځه درکړي، ښځه نارینه درکړي. دا ښځه عاطفي موجوده په یو جارو قربان هغه ځان تر تا قربانوي، په عادي خبرو به ځان در تا قربانوي. بعضې نارینه یې خپل مېرمنې ته ډېرې پیسې ورکوي، هر څه ورکوي، نه یې ځینې خوشحاله. بعضې غریبې ماینه ډېره ځینې خوشحاله. علت یې دا دی چې ښځې عاطفي موجودات دي او هغوی باید درک کړو. وایي صمیمیت او نږدېوالی د حقیقي ځان په ښوولو سره شروع کیږي. وایي که تاسو غواړئ په یو چا کې صمیمیت پیدا کړئ او په هغه کې نږدېوالی ځان ته حاصل کړئ، تاسو باید کوشش وکړئ چې په دغه شخص ته په حقیقت سره خپل شخصیت ښکاره کړئ چې ستاسو شخصیت څنګه دی. او دا د انسان شخصیت دا رقم دی په یوه ثانیه کې ته تغییر کولی سې. ښه عادتونه ځان کې پیدا کړئ، په مسلسل توګه کار ورته وکړئ، په ځان کې بدلونونه راولئ او روابطو ته په دا رقم شکل داخل سئ چې تاسو پختګي ته ورسېږئ، په عموالي و روابطو ته مه داخلیږئ. دغه د روابطو پختګي تاسو کولی سئ پر هر سن کې ولرئ. دا یوازې په سن و سال پرې اړه نه لري چې سن لوړ سي ستاسو روابط قوي سي، بلکې تاسو کولی سئ د کشرتوب د دورې څخه هم ځانو ته داسې شخصیتونه جوړ کړئ چې په روابطو کې خلک در سره اوسئ. مننه.